ورب الكعبة کم رب چې د اسمانونه ودرولي او د دې غرونو میخونه جوړ کړي دي او د ځمکه یې پرې راټینګه کړې ده د هغه رب په نوم درته قسم خورم چې څومره د دې خلکو په لاس کې چې څه دي د هغې نه بې رغبته وي دا خلک به ورسره محبت کوي. ستا 18 کمرې کور دی مبارک شي نو پس کوي ته په مرسډیز کې ګرځې ته په لیکسس کې ګرځې ته په جاز کې ګرځې الله یې درته ډېرې درکړي څه خو پس کوي ستا 10,000 ریاله تنخوا ده ستا 20,000 ستا 1,00,000 ده الله دې کې برکت واچوي ستا ډېر بچي دي الله دې کې برکت واچوي ستا ډېرې ښځې دي الله دې کې برکت واچوي ته خانې ملک یې الله دې له ښه عزت درکړي بس عزتمن به یې خلکو په لاس کې چې څه دي چې د دې نه بې پروا وي عزتمن به یې ژوند به دې په سکون وي خلک به درته د قدر په نظر ګوري هلته پوه لري چې دا سړی دغه قیسو والا نه دی چې زما دې مال ته ګوري او زما دې شهرت ته ګوري نه نه دغه والا نه ها خو دا خبره ټوله د دنیا روانه ده ګوره لکه مخکې وویلی شو چې ته غواړې چې الله تا سره محبت وکړي نو څه وکړه دنیا نه بې رغبته اوس د خلکو سره چې کومه دنیا ده د خلکو سره چې کومه ده د هغې نه بې رغبته چې خلک دې سره محبت کړي خو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي چې د خلکو سره چې کوم دین دی د هغې نه بې رغبته شي د دین خبره نه ده کړې څوک چې دیندار دین ورسره وي او ته چې د دین غواړې نو په دې هغه تا سره ښه محبت کوي په دې هغه طبیعت نه خرابېږي خو خبره دلته د څه روانه د دنیا روانه نو د آدم دا بچې چې څه ترې غواړي خفه کېږي او الله سبحانه وتعالی نه چې نه غواړي نو هغه تا نه ناراضه کېږي ځکه د هغه الله سره رابطې ساته دا مخلوق د الله په خدمت کې لګي سبحان الله دا مخلوق به د الله په خدمت کې ولګي چې کله د هغه سره دې رابطه مضبوطه همدغه خلک چې ته هسې څه وغواړې تا نه خفه کېږي که نه طبیعت یې خرابېږي خو چې د الله سره دې رابطه همدغه سړی دې په خدمت کې لګي او ستا دا خدمت به هم عزت ګڼي ستا دا خدمت به هم خپل شرف ګڼي ځکه چې هلته ستا رابطه د عرش والا سره ده هغه دا سړی مسخر کړی دی ستا دپاره نو په دې دنیا کې داسې خلک هم شته ګوره الله والا چې خلک دا ارمان کوي چې ما د ده څه خدمت وکړي اوس دې کې د سوچ خبرې ته ضرورت نشته چې یو سړی تا ته خدمت ووایي په تا بوج کېږي او د یو سړي ته ارمان کوي چې ما ته خدمت ووایي څه فرق به یې چې چل خو به یې چل دا دی چې د عرش والا سره رابطه مضبوطه